نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله رب العالمین احسان دی مونږ تاسو باندې در رمضان المبارک دویمه عشره شروع شویو آسن نیمه پورې لاړله دا د مغفرت او د الله رب العالمین د استغفار او د بخنه عشره مونږ مخکې ویلو چې په دې کې وسه خبرې کوو نو په دې کې یو لوی عمل د روزې نه علاوه د قیام اللیل نه علاوه هغه دا چې موږ د الله رب العالمین نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. قرآن کریم کې الله رب العالمین احادیث مبارکو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د استغفار په باره کې ډېر زیات ترغیب انسان له مسلمان له ورکړی دی. انسان نه جرمونه ګناهونه کیږي کمزور دی. حدیث کې را درومي کل بنی آدم خطاء، هر یو بنی آدم انسان خطاکار دی. وخیر الخطائین التوابون، بهترین ګناهګار هغه دی الله رب العالمین ته چې هغه توبه وباسي الله ته راګرځي. نو توبه استغفار ویل کیږي طلب د مغفرت د الله رب العالمین نه د انتهایو بهترین عمل دی. دا یو مستقل عبادت دی. الله رب العالمین په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. الله رب العالمین فرمایي توبه وباسه ماته قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. الله فرمایي اے پیغمبره زما محبوبه اعلان وکا خلقو ته چې اے زما بندگانو، الله فرمایي زما بندگانو کسانو چې ګناهونو د وجنم په خپلو ځانونو باندې زیاتی ظلم کړی دی تاسو منه امید کیږئ زما د رحمت نه. الله رب العالمین یو داسې ذات دی چې بنده 24 غنټې دارنګ شپه او ورځ د نافرمانی کوي، جرمونه کوي، سرکشي کوي، بغاوت کوي او هغه اعلان د دې خبرې کوي چې بنده ما ته راشه چې زه دې معاف کړم. دنیا قاعده او قانون دا دی چې چا نافرمانی چې وکړي نو هغه تا نه د بدلې اغوستلو انتقام د اغوستلو دا شان د موکلټۍ نه اخلي، لیکن د معافي اعلان تا ته نه کوي چې ما له راشه ما نه بخښنه وغواړه، بلکې د سزا سوچ او فکر لري. لیکن الله رب العالمین یو داسې ذات دی باوجود د طاقت، باوجود د هر قسم قدرت په انسان باندې په ټولو مخلوقاتو باندې انسان ته اعلان کوي چې و انسان راشه او دا شان دې ما نه معافي وغواړه، زه تا ته هر قسم ګناه معاف کوم. حدیث کې را درومي مفهوم دا دی که چیرې بني آدم د ځمکې او اسمان ترمنځ څومره فضا ګناهونو نه ډکه یې راوړي او ما ته ژړا وکړي، اوښکې تلي کړي او ما ته فریاد وکړي او د خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي، الله فرمایي زه به ټول معاف کړم. د دریاب د زګ برابر انسان ګناهونه وکړي او الله تعالی ته ژړا او فریاد وکړي، الله تعالی یې معاف کوي. دې وجه نه دا استغفار د الله نه د ګناهونو معافي غوښتل دا یو مستقل تعلق د الله رب العالمین سره جوړول پکار دي. دا یو مستقل بهترین عبادت دی. الله پرې ډېر زیات خوشحالیږي. که چیرې الله تعالی بالکل دا نه کولی او ګناه باندې ډایرکټ انتقام اغستی د بنده نه، الله تعالی به سره د انسان نه د توبه او دا شان دا طریقې کار او استغفار بخنه د دې مطالبه نه کولی، سره به انسان نه ګناه کولی نه، که صرف دا شان دی مقصود دا وی چې جرم باندې سزا وی. لیکن الله رب العالمین یو داسې مشفق ذات دی. حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي چې کله انسان ما یادوي زه یادوم، کله چې مجلس کې مې یادوي ځان بهترین د فرشتو په مجلس کې یادوم، کله چې هغه یو انسان یو بنده ما ته یو ویش رانږدې شي زه انسان ته یو غز نږدې شم، کله چې ما ته یو غز رانږدې شي زه هغې په طرف ور روان شم، کله چې بنده ما طرف ته را روان شي حدیث کې را درومي الله تعالی فرمایي اتیتو حرولتن، زه هغه له په منډه باندې ور روان شم. الله رب العالمین راتګ انسان ته په مغفرت او په رضا باندې دا یو لوی بهترین عمل دی. د دې عشرې نه بعد یو مستقل عبادت په رمضان المبارک کې د نارینه او زنانو لپاره یو بهترین عبادت دی چې هغه د الله رب العالمین سره د راز او د باز د تعلق او د الله تعالی نه د خپلو حاجتونو د غوښتلو او د دعاګانو د قبلولو یو بهترینه موقع چې هغې ته ویل کېږي اعتکاف. اعتکاف څه ته وي؟ د عبادت په نیت باندې په جومات کې نارینه کینی آخرني 10 ورځو کې د رمضان المبارک دا سنت مؤکده علی الکفایه په مسلمانانو باندې
سمانه سنت مؤکده. نبی علیہ السلام په دې باندې تاکید کړی او ټول عمر هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي کې اعتکاف کړی دی. د دې دا مقصد دی. او سنت علی الکفایه دا معنا چې محلي جماعت کم دی د محلي د طرف نه پای کې یو څو کسان کینی نو بقایا ټول غاړه خلاص شولا او کله چې یو څو کم کینی نو ټول په شریک باندې ګناهګار دي. سنت علی الکفایه دا معنا. دې وجه نه اعتکاف یو بهترین عمل دی. حدیث کې را درمي د بخاری مسلم شریف روایت دی د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتکف 10 الاواخر من رمضان. نبی عبد الله بن عمر فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد رمضان مبارک په اخرانو لسو ورځو کې اعتکاف کولو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد رمضان په اخرانو لسو ورځو کې اعتکاف کولو حتی توفاه الله تر دې پورې چې الله تعالی وفات کو تر مرګ پورې. او بیا ثم اعتکف ازواجه من بعده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد بیا نبی علیہ السلام بیبیانو په خپل کوټو او حجرو کې اعتکاف کړی. دیو جن زنانو د پاره هم اعتکاف یو بهترین عمل دی. په کور کې ځان له یو ځای خاص کی او پای کې کینی د اعتکاف په نیت باندې نو اعتکاف یو بهترین عمل دی. اعتکاف د وجنا الله رب العالمین د انسان ګناهونه معاف کوي. الله تعالی سره یو تعلق جوړ شي انسان د الله تعالی ملمشي او بیا د الله تعالی ملمستیا د انسان د پاره کم قسم ملمستیو ګناهونه یې معاف کوي. الله تعالی کم احسانات نعمتونه یې ټول په دوان کوي. اعتکاف یو بهترین عمل دی. اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت د ابو هريره رضی الله تعالی مبارک را درومي شل ورځې پورا میاشت هم کولای شي لیکن لس ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معمولو. د بخاری شریف روایت دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کال باندې چې نبی علیہ السلام بیا وفات شو پسې د دنیا نه رحلت او تشریف یوړو په هغه کال باندې نبی علیہ السلام شل ورځې اعتکاف کړو. اعتکاف یو بهترین عمل مسلمان لا پکار دی چې دارنګي جمعتونو کې او دا شان دي هغه جمعات چې باقي 15 وخت جمع کیږي باقي اعتکاف تکینی او اعتکاف نیت وکي نو دا بهترین عمل دی. دې وجنا اخرانو لسو ورځو کې پدې کې ناستا د پکار دو او الله تعالی نه حاجتونه دعاګانې وختل پکار دي. الله تعالی د انسان ډېر زیات ملمستیا کوي په دې اعتکاف باندې. الله رب العالمین دې موږ له ټولو اعمالو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.